عزتمندو کله چې یو کس جادو کوي نو جادو په ډیرو قسم باندې دا جادوګران کوي. ها کله تعویذ جوړي پاغي ګډاګي نمونه وغیرہ ولیکي نو دې سړي باندې جادو اثر شروع کی. کله چې د ګډاګیان را واخلي بوتان وغیرہ پاغي کستنه وغیرہ واچي دا به تاسو کتلې ویډیو کې. کله چې د تصویر د انسان را واخلي نن په سوشل میډیا دور دی تصویر را واخلي پاغي باندې شاته مخ کې لیکل کی او ستنه پکې شوخه کی. خو کله چې په خوراک باندې هغه خپل منتري وغیرہ وي او بیا یو انسان وروړي او هغه ته خوراک ورکړي نو په هغه باندې جادو اثر شروع کی. خو تاسو ته چې دا کوم ویډیو ښکاري دې ته ویل کېږي سحر مرشوش یعنی شیندل شوی سحر. دا جادوګر په دې اوبو باندې یا د غشات نور شزونه باندې منتروي بیا چې دا کس وروړي په لار کې واچي نو چې کله په هغه ځای باندې د دې کس قدمونه راشي نو هغه انسان متاثر شي. ها دا صرف په لار کې خلک نشیندي بلکې دا چې دغه چې کوم د ملاسته والا کټ چې کوم کې سوملي برستانه دا په هغه باندې مو شیندل شي چې کله دا انسان راشي په کټ کې سوملي دا برستانه په ځان واچي نو دا انسان متاثر شي سحر په د باندې اثر شروع کی. کله کله په باتروم کې دا شیندل کېږي چې کله انسان باتروم ته لاړ شي ته کې دی به سور شي او د باندې سحر اثر شروع کی. نو دا سحر مرشوش دی. نور سحر په مختلف قسمونو باندې دي. په بهر حال دا سحر کول دا لویه ګناه ده. دلته کې یو بل خبره یاد وساتئ کله کله دا سحر د قتل سبب هم جوړیږي یعنی دا انسان وژني هم ځکه چې کتابونو لیکلي دي چې کله یو انسان زهر وخوري زهر نو دا څنګه چې زهر معمولی ورو اثرات کوي د انسان په جسم کې او دې ورو وژني دغه شانتي دغه سحر هم انسان وژني ورو را انسان را کمزوری کوي او دې اخره کې ختمي. نو عزتمندو د داسې سيزونو ځان وساتئ. نن سبا زموږ په مسلمانۍ معاشره کې دا ډېر زیات عام شوي دي چې ګوري یو نه یو بچی د جادو اثرات په هغه باندې موجود دي. اوس په کې دونه خطرناک دي چې جنات د جادو په ذریعه سره په هغه باندې مسلط کوي. خو عزتمندو دا مکه وي دا ګناه ده. دا چې څوک کې دا خاصم د اسلام نه خارج دي دا خو اسلام ته هیڅ دغه نشته دي د اسلام سره نسبت شته نه دا خو د اسلام نه خارج دي. او شریعت سره داسې خلکو مبارکي شریعت وایي چې داسې خلک چې جادوګر دی او جادو کوي او کفري الفاظ او غیره دا شیزونه استعمالي او کافر دی نو دا راونی سي حاکم وقت او د قتل کی ځکه چې د خلکو له ضرر رسي او د فساد خورولو سبب ګرځي. عزتمند او دا چې څوک زی نو دا هم د ایمان نخلاص ما تخکار ځکه چې مسلمان سره داسې نشي کولی. مسلمان سره په خپل مسلمان ور باندې سره جادو کولای نشي ځکه چې مسلمان هغه ته ویل کېږي چې د خپلنا د لاسونو د داخلينا د سترګونو بل محفوظ دي د ضرر نه د لاس پینه بل چاته ضرر نه رسي. مسلمان ما د بل خیر خوای. نو عزتمند موږ ته پکار چې داسې قسم شذونه ځان وساتو او صحیح مسلمانان ځان نه حسد کې نه بغض دا ځان نه کوي ځکه چې دا اکثر خلک جادو کوي و غیره دا کوړي چې کوي نو دا د حسد د وجه نه کوي د کینې د وجه نه کوي د بغض د وجه نه کوي. نو موږ ته پکار چې خپل ژوند حسد کینې بغض د دینه پاک